یو صحابی دے عوام ابن حوشب رضی اللہ عنہ دے فرمائی وی نزلت مرتا حیا زا یو ظلوی یو قوم یو قبیلو داری خواتا التزلالم میل مشملتا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة او دغا علاقه چې کوم دغه کله چې کوم دغه قبيله چې کوم دغه یو سیټ مقبره والته قبر مقبره والته غټه مقبره فلما كان بعد العصر وما زیګر نرست بچ کله شو نه انشق منها قبر پای کی یو قبر وشلی د ګور یاد لري دا ضعیف واقعات مونږ نه بیانو چې قصه کو خلق یو دا عادت زمونږ نه دی بعض خلق ضعیف روایتونه بیانوي او واهیات کسی بیانی څه سند معلوم نہیں. شیخ البانی رحمه الله مشهور محدث عظیم هغه د حدیث خط تحقیق کړی چې حسن الاسناد نو اذا قبر وچاو د مقبره کې مازیګر نرستا فخرج رجل رأس الحمار دا قبر نه سړی راووتو چې دا سړی دا سر چې د خر په شان ته وو وجسده جسد انسان باقی بدن د انسان په شان ته وو فنهق ثلاث نهقات دريزل انار وکړو د خر په شان ته ثم انطبق عليه القبر بیرته بیا قبر راجوخ شداسي قدرتی به کولاویدو مازیګر نرستا او دريزل بیا انار کاو بیرته په قبر کې ورنوتو په قبر بیرته جوختیدو وی فاذا عجوز تغزل شعرا او صوفا ناسه پالته یو بډای وای ناسه په دغه علاقه کې وای هغه دا وجخنی یا وړی د دینه دا دغه جوړول دا کوټونو بوټونو باندې مې دا سپنسیش کوم سواغه پیول نو فقالت امراه یو خزمات ویل ترى تلك العجوز دا بډای ته نه ما وته چې ما له حواله څه چل دی قالت غیمات ویل خزوی چې تلک ام هذا دا بډای چې کوم دا د دې قبر چې کوم سړی راو دار د مور دا قلت ما وتل شو ما كان قصه صدا حسن اشرا واخره ده وی قالت غیمات ویل چې کان یشرب الخمر دې سړی و شراب سکل فاذا راح نکره بشری بیگا په ټیم کې راغی تقول له امه مور بوتی ویل یا بني یا بچیا نمور پلار خدا خسته الفاظی خواږه الفاظ هي بچیا ای ګولا قربان ستا د الفاظی دی بسې بده زنا اور پشان تر اوچا شي بشي بیا څه چل شوې دی شور دی شروع کړل دی مردم سي انسانيت ته سړیا مور ته سړی سنیغ الفاظ وي نغه تل یا بني اتق الله اے بچیا الله نه ویریږي الى متى تشرب هذه الخمره سو پوری ودا شراب تسکی نو فیقول لها دی سړی بو دی مور ته ویل انما انت تنهقين كما ينهق الحمار تو خود سي اړنيږي لکه چې خرنيږي ماته دی سړی دی الګ دی مور ته ویل قالت اذا خذف ما بعد العصر دا الګ چې کوم دی پست مازیګر نه مرش نو دی خزي او خزوي فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم وسهر ورز د مازیګر نه پس دا قبر د قشان تشریږي فينهق ثلاث نهقات او دا لکتر اوزي او دريزل اناره کې د خرغنتي ثم تنطبق عليه القبر به بیرته قبر جوختي په دباله امام اصبهاني دا نقل کړی دی او بیا وی امام اصبهانی وی ابو العباس الاصم چې مشهور محدث دی په نسابور کې نشاپور چوتو لیکي د ایران خار دی پای کې وی ډیر غټ جماعت د اهل علم ناسو وی دای په مخ کې دا واقع بیان کړو ټول ویل چې بالکل خبره صحیح ده دا کله الله رب العالمین خلقو ته داسې خي دنیا کې متخي دا لازم نه چې هر سړي سړي کی دا مونږ نمونه خي لکه څنګه چې روایت کې راغلي چې یو کس کاتب وحی او مسلم کې روایت دی د نبی صلی الله علیه وسلم پر به وحی لیکله او بیا هغه مرتد شو او بیا چې کله هغه مړ شو نو زمکه ځان ته نه پرې خو د درې ځلې را گزار کبار ته زمکه کله داسم کېدلی شي دا واقع سره داسي
اوس دا خو د دې کس سزا وه چې ده صرف مور ته دومره ویلي چې ته د خر غوندې دومره اڼې کې ماته کم سړی چې په مور او پلار گزار کوي مور او پلار د کور نه وباسي مور او پلار ته کنزل کوي بلکې بعضې لا پېږي د قتل ارادې هم لري د قتل گزارونه یې پې هم کړي چې د قتل ارادې ولري د هغې به څه سزا یې آخر د دې به سزا صحیح نیکی ورسره کوه که نور څه نه وي که نه نو دعا خو ورته کوه که نه خو مور او پلار ته دا درخواست دی چې خپل بچي داسې تیار کړي قرآن ورته وښیوئ حدیث ورته وښیوئ چې کم سے کم دعا خو ورته کوي که نه چې بچی موږ داسې تیار کړو چې هغه بیا سبا زما د مرګ وږی دی چې دا به کله مري چې بس مال ماته پاتې شي نو په دغه بچي تندر لګي په دغه بچي باندې خرست لګی چې کله ته مړ شي کلونه به تېر شي او دا سړی به تا ته دعا ونه کړي دعا کې هم چېرته نه یادوي حال دا دی چې د مور او پلار لاول حق دی موږ چې دعا کوو لاول مور او پلار ته دعا کوو اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب مخکنو انبیاء چې دعاګانې کړي مور او پلار په خپل دعاګانو کې شریک کړي دي لہذا حقوق الوالدین د مور او پلار نافرمانی کول ګناه کبیره ده او دا د نبی فتوا ده چې لا يدخل الجنه عاق لوالدي جنت تبع نافرمان د مور او پلار نه دا به جنت ته شرطم نه داخليږي لہذا عزم راشد او کوي نن ورشي د مور او پلار سره مرانه دا معافي تی وغواړي دعاګانې ولو کوي احسان سره کوي خرچه غیله ور کوي خرچه پې کوي انت و مالک لیبیک توستا مال خو ستا د مور او پلار دی دا سر پلار دی دی په مخ کې بېهوده الفاظ ویل دی په مخ کې غلطې خبرې کول دا نامناسبه دي شریعت تم خلاف دا عادت تم خلاف دا نو لہذا مور و پلار دا غی نافرمانی کول سبب د لعنت د الله دی سبب دی د جنت د محرومه کېدلو الله رب العالمین دې موږ له توفیق راکړي